اشر زموږ ډیر پخوانی دود او کلتور د چې وخت را رسیدل چې په ملي سطح باندې میوه شر وکړو دا اشر د کونړ د سیند څخه شروع کړو. په ټوله دنیا کې موږ داسې 1 میلیون ځوانان او خصوصا په اروپا کې لرو چې د هغوی د وطني مینه بیخي د جنون حالات ته رسیدل. یعنی دغه خلک دې ته آماده دي چې د یو کال دپاره هره میاشت $100 دغه اکاونټ ته راولېږي او همدارنګه د کور د ننه او د کور د باندې موږ 1 میلیون داسې پیسهدار افغانان لرو چې هغوی هم آماده دي چې د یو کال دپاره هره میاشت $200 دغه اکاونټ ته راولېږي چې مجموعاً کېږي د $3.6 میلیارده چې $400 میلیون موږ عام افغانان هم ورسره یوځای کړو دا تقریبا کېږي $4 میلیارده چې په $4 میلیارده نه تنها چې بند بلکې بندونه هم جوړیږي. افغانستان 400 ولسوالۍ ده چې د هرې ولسوالۍ نه 2 کسان داوطلب چې دې کار ته په ډیر ویاړ او په ډیر خوشحالۍ راځي. تقریبا موږ 800 کسانه کاریګر هم آماده کولی شو. نو کله چې قوې بشري هم خپلې وي او پیسې دې هم خپلې وي دا بند په ډیر اسانۍ په ډیر کم وخت کې جوړېدی شي. ایتوپیا په افریقا کې یو هیواد ده چې دې سره به ګاونډي ډیر زیات بد کول. نو دوی دغه خپل اوبه مهارت کړي د ګاونډي نه ډیر ښه غچ واخیسته. وخت یې را رسېدلی چې د دې سپین سترګې ګاونډي نه د تېر دې 40 کلن ناورین او ظلمونو یو ډیر ښه غچ واخلو. په کوم ځای کې هم افغانانو مونځونه کوو د الله پاک نه د باران غوښتنه کول. خارجیان تېرېدل د خپل ترجمان نه پوښتنه وکړل چې دا خلک څه کوي. ترجمان ورته ویل چې دا خلک د الله پاک نه د باران غوښتنه کوي. خارجیانو ځان سره وخندل چې دا څه لیوني خلک دي. سیندونه د اوبو نه ډک دي دوی د الله پاک نه نور هم غواړي. نو الله موږ ته سیندونه اوبه راکړي فقط لږ همت او لږ غیرت ته ضرورت ده. له دې اشر وروسته باید موږ په خپلو ملي ارزښتونو او خپلو القابو کې هم باید تغییر راولو. له دې وروسته د موږ بابا او اتل هغه څوک دی چې د موږ اوبه مهر کړي. یعنې موږ په ټول تاریخ کې 2 باباګان لرو. یو احمدشاه بابا چې موږ ته جغرافیه جوړه کړې او بل ظاهر خان بابا چې دغه څه بندونه په افغانستان کې تاسو ګوري دغه سړي جوړ کړي دي. او له دې وروسته باید ملت هغه کسانو ته چا وایي ما پسې انګریزان اخیستي، څوک وایي ما پسې روسان اخیستي، څوک وایي ما پسې ناټو اخیستې ده. دغو خلکو ته باید سره کرښه دا راوباسو چې وروره هغه وخت زه دا ټوله اتلولي منم چې ته زما اوبه مهر کړې. او که چېرته ته زما اوبه نشي مهر کولی نه تنها چې ته نه اتل یې او نه قهرمان یې بلکې غلام یې. تا هغه پلار غلام و، تا هغه نیکه غلام، بلکې تا هغه ټېر نیکه غلام.